د افغانستان اسلامي امارت د ټولګټو وزارت له لوري د خواف هرات د 40 کیلومتره اوسپنې پټلۍ د څلورمې قطعې د دویم فاز عملي چارې د څه باندې 450 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت پیل شوې چې د دې برخې په بشپړېدو سره به د خواف هرات اوسپنې پټلۍ پروژه په بشپړه توګه ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د ټولګټو وزارت د اوسپنې پټلۍ مرستیال محترم مولوي محمد اسحاق صاحبزاده د یادې پروژې په پرانستې مراسمو کې په هیواد کې د اوسپنې پټلۍ شبکې پر اهمیت او پراختیا ټینګار وکړ او ویې ویل دې سره به زموږ تاسې تجاران صاحبان زموږ تجارت به ډېر لوړ شي، د افغانستان اقتصاد ورسره لوړ شي او د افغانستان ملت به له دې احتیاج او له کړاوونو څخه خلاص شي. نو الحمدلله کارونه په ډېره تیزۍ سره روان دي، پر دا ټولو مسرو باندې کار روان دی لله الحمد. سروې ډیزاین تقریبا شپږ اووه میاشتې مخکې کارونه شروع شوي وو، تر غونډۍ تر هراته، له هراته تر فراه او له فراه تر نیمروزه زرنجه چې داسې له چابهار سره وصلېږي او بیا داسې تر هلمنده تر کندهاره تر سپین بولدکه په ټولو مسرو سروې ډیزاین روان ده. په دا یوه نیمه دوه میاشتو کې انشاءالله سروې ډیزاین پای ته ورسېږي او که خدای کولی شي به د ساختمان کار شروع شي. دغه راز د هرات والي محترم شیخ مولانا اسلام جار وویل چې د خواف هرات اوسپنې پټلۍ په څیر پروژو سره به هرات پر یو ترانزیتي څلورلارې بدل شي. هغه زیاته کړه به حسب مساعی اداره محترم معاینت خط آهن افغانستان و وزارت محترم پایدامه افغانستان هرات به یک چهارراهی تبادل اجناس بدل خواهد شد. مزار هرات خاف این یک کوریدور بسیار بزرگ خواهد بود که کشور ازبکستان همچنین تاجیکستان به کشور ایران و همچنین ایران به تاجیکستان و ازبکستان از راه کوتاه وصل خواهد کرد به مسیر یک کشور. د پرانستې پروژې د مدیر په وینا دا پروژه په دریو ساحو کې عملي کیږي او ټول ټال 40 کیلومتره اوږدوالی لري. د پروژې لاره له دې سرخ سیمې څخه پیلیږي او تر هرات صنعتي ښارګوټي پورې غځېږي چې په 24 کاري میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. باید ویل شي چې د خواف هرات اوسپنې پټلۍ په بشپړېدو سره به د ایران او افغانستان ترمنځ سوداګریزو توکو د لیږد رالېږد نرخونه راکم شي چې دا به د دواړو هیوادونو او سیمې ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د ودې لامل شي.